نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. دا آیتونه نازل شنو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت شروع او ماوی په ښځو کې لومبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مسلمانه شوه او په بالغانو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو او په هلکانو کې چې کوم نوجوانان هلکانو نو حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت علی رضی الله عنه ته چې کله نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکړ وی زه خدای پیغمبر کړم او ما ته الله یو حکم کړی دی، یو نوی دین یې را کړی دی په دې قریشو کې، او دا دی چې د یو الله عبادت پکې او ما به د الله رسول منئ. لومبی حضرت علی رضی الله عنه لږ یو پوټی سوچ وکړ وی دا خو نوی دین دی، دا خو مخکې دلته نو، ماله لږه یو پوټی مقرا کا. وی ولې مقرا نه غواړې؟ وی پلار سره مې صلاح کوم چې ابو طالب دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی نه دا خبره به خورئ نه، که پلار د صلاح نه بغیر زما ملګری کېږي خو ډېره ښه ده، زه دا غواړم چې دا خبره خوره نه شي. ما ته له الله د دې خبرې د پوره خورولو حکم نه دی کړی، نو که پلار سره مشوره کوې نو بیا خیر دی زما ملګرتیا مه کوه. هغه وی خیر دی یو مقرا کا پلار سره مشوره نه کوم خو لږ صبر راته وکوې ډېره ښه ده. نو د شپې یې سوچ وکړو، نو سهار راغی نبي علیه السلام ته کېناسته، وی ما چې کوم سوچ وکړو فکر وکړو نو ستا دا دین رښتونی ښکاري، زه ستا ملګری کېږم. نو په نوجوانانو هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. په یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک منځ کاو د مینا په یو میدان کې صحرا کې والی صاحب هم ورسره دی. حضور پاک د نبوت نه مخکې به هم خپل عبادت کو، تاسو ته ما ویلي په غار حرا کې عبادت کو، او چې کله پیغمبري میلاو شوه نو بیا به یې منځ کاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا منځ نبی علیہ السلام سو رکعاته کړی دی او څو منځونه یې کړي دي. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس، د شپې منځ قائم کا. او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، سبا او بیګا د الله یاد کړه، د الله منځ کا. او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، سار او ماښام منځ کو، د شپې منځ کا. نو بعض علما وایي چې دا پنځه منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي، معراج خو وروسته شوی دی، خو د معراج د شپې د پنځو منځونو د فرضیت نه مخکې به نبي علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شوه. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی، هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پونده یې د ځمکې له یو غزار ورکړ، نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه، اوبه راووتې. نو یې اودس یې وکړو، ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې، او بیا یې راته 2 رکعاته مونځ وکړه، د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو 10 چل یې راته ښولی دی او د 2 رکعاتو مونځ چل یې راته وښو. نو نبی علیہ السلام به سار او مازدیګر، سار به 2 رکعاته مونځ کاو او مازدیګر به 2 رکعاته مونځ کاو او د شپې به یې عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار 2 رکعاته او د مازدیګر 2 رکعاته دا پې فرض و که نه؟ نو بعض علما وایي او د 5 منځونو نه مخکې دا فرض و، او څوک وایي چې نه فرض پې نو مستحب و. نبی علیہ السلام ته اختیار و، لیکن غوره دا ده چې ویې که نه کې نو فرض در باندې نه دي. او د معراج په شپه بیا 5 منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کاو، نو دا پلار ابو طالب تیر شو. نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدایه پلار به مې راته څه
نو आवाज یې وته کوئی بچی دلته راشه. وی دا سکه څه چل دی کو؟ کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسېدې، دام څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاڼه. نو بابا د مرګري شوی منو تا سره مثلا نه ده کړې خو د مرګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وی خلي کړي دي بچې د دې تره دا زوی دی ما د ماشوموالي نه پیژندلی دی او ما پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې هم جوړ مسلمانېږي. نو ورغی ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ. وی کاکاجي ته د ما ترې لکه د پلار په شان او تا کړې ماله خدای یو دین را کړی دی. ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی. دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامني ده او د دې دین حصه دا ده چې ده به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما ملګری شه. ابو طالب ورته وی چې نه ملګری کېږم دی نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په دې واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم. داسې مدد به دې کوم کوله او خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي. زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې ملګری نه دی او مسلمان نه دی خو زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر دام د ابو طالب زوی دی. هغه هم یو ځل نبي علیه السلام سره په مانځه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړه وی بچې دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی ملګری شوم د ده دا دین مې قبول کړی دی. وی بچې ښه دې کړی دی د تره زوی دی د ماشوموالي نه ما ته معلوم دی او دا دین یې ما ته ښه دین ښکاري. ملګری شه دی به دې چېته په غلطه لار نه بوځي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی. یو شعر پکې دا دی ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. نه وی راته ښه معلومه ځکه د کور بنده و چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومې. نو دې خو پلار یې نو د حضور پاک ما درته مخکې ویلي نو ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی. د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه یې ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه وه. نو په هلکانو کې لومبې حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبې مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورې وروڼو دې چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړ فوراً یې وی نورې خبرې به راته نه کې دلایل به راته نه وی د الله رسوله یو تپوس به دنه کوم خو وروستو دلایل به نه وی بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پېژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری خدای لومبي مسلمان. کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو اواز واورېد چې ابوبکر کله پیدا شو یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای د خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره یو پاک زوی خدای درکړه د هغې زیرې قبول کا. ابوبکر ورته یاده یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیرې قبول کا. اسمه فی السماء صدیق اسمان کې به دې فرشتې د صدیق به نوم بلي صدیق به ورته وایي. و بمحمد فی الغار رفیق او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری به. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبي علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چرانه بې د تپوس او د پوښتنې نه بې د سوچ او د بچار نه فوراً یې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وی د نبی علیه السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی.
2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی، هغه ته مشر 2 کاله. وی ما یو 2 واقعې لیدلې ما ته پته وه چې داسې به کېږي. وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تللی وم بهر، وی واپس په قافله کې را روانو، نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه. نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله را نتلې وه. ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي. قافله ما نه لاړه، لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لارم نه ده معلومه. وی قدرت الهی داسې وکړل چې اوریس شو، باران شو، زول شو، طوفان شو، یخني شوه ډېره زیاته، او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده. رپېدم داسې د یخنۍ نه، د هوا نه، او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم. وی شپه شوه را باندې، تیاره شوه، بیابان ځنګل دی، حیوانات شته، غله شته، ډاکوان شته، زمري شته، وجود مې د یخنۍ نه رپېږي، باران دی، شته سامان نشته، څاروي نشته. وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده. ما وی چې دا رڼا کوم ځای ده، دلته به خامخا آبادي وي، ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی، خو چا به اور بل کړي. دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه، او په هغې کې به اور د شپې بلو، هغې ته به منار وي، د اور ځای. دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي، دا اصل کې منار دی، اوچت ځای ته به منار وي، ځکه دا به د اور ځای، پکې به اور بلو. دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني، نو دلته به راشي. دا به د دې نښه وه. نو قافله چې به راله، دوی به ورسره تجارت وکړ، څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل، ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو. وی ما چې اور ولید، مې چې دلته خو چې تکلی شته، اور خو هسې نه بلیږي، نو هغې پسې ورلم. وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه، یو آبادي ده، او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم. دروازه مې وواله، شپه ده او باران دی. یو سړي د دننه نه څوکیدار اواز راکړه، څه چل دی، څوک یې؟ ما وی چې زه میلمه ما ته ورلرې. وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و، سار کولاوه، ور نشه کولاوه. وی ما ورته د خدای روی مخکې کړه چې د خدای دپاره مسافر یم، یخني مې کېږي، باران دی، او قافله رانه لاړه، او د قریشو د مکې بندې ما، د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې کوم، ځکه دا خلک به بیت الله له حج عمرې له راتله. نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه، سامان په هغې کې لاړ، او یخني مې کېږي، د شپې ځای نشته، د خدای دپاره دروازه کولاو کړه. وی سړي نه کولاوله، خو بیا یو بل سړی راغی، هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه. وی ما ته وی د کوم ځای؟ مې چې میلمه یم د مکې. څوکیدار ته وی ور ورته کولاو کړه. وی دروازه راته کولاو کړه، او یو کوټې ته بوتلم، اور یې راته بل که ګرم یې کړم، او څادرونه را باندې واچول، او ډوډۍ را باندې وخوړه، او ډېر زیات زما عزت وکړ. داسې عزت یې زما وکړ چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان. ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه، هېڅ فکر چې ونه کړې، موږ به د قافلې سره ملګري کړو، مکې ته به دې ورسوي، هېڅ غم چې ونه کړې، لار به درته برابر کړو. او ښه په اطمینان شپه تېره کړه. وی موړ یې کړم او ګرم یې کړم، او هغې زمانه کې چې د ملاس د کوم سامان و هغه یې م راکړ، او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه. وی سار وختي پاسولم، چې پیسولم، اقه سړی راغی، هغه چې زما مېلمستیا یې کړې وه، او د دې عبادتخانې مشر مولا هغه سړی راغی. وی ما ته وی چې راځه، او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه، او موړ یې کړم. وی د عبادتخانې سیل یې را باندې شروع کړ. دا زمونږ عبادت خانه ده، د عیسایان چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ. وی یو کوټې ته یې بوتلم، وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شوم، خدایه خوب وینم که دا ویښه ده. وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو. وی چې ما بوتانو ته وکتل، نو د اخي طرف د بوت زما و، زما شکل و ټول، ما چې دا خو زه یم. او د منځ چې کوم بوتو، نو هغه د نبي علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم. دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې، دا لکانۍ خبرې. او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل، نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی، دا د هغه پټو، د هغه بوتو.
حیران شم چې خدایا دا درې بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلیم نه یو، دی څنګه جوړ کړي دي او دا درې سین جوړول په دې کوټه کې. وی داغه سړي ته ګورم راته مسکي مسکي ګوري، خدای خوب یې نم کوي ښه ده. وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم، وی چې دا بوتان د چا دي پېژنې؟ مې چې او دا څوک دي؟ دا ښي طرف ته خو زما دی، زما ډیزاین دی، زما نرنچر سړی خپل تصویر پېژنې که دا میانس کې د چا دی؟ دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. او دا ګس طرف ته د چا دی؟ دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی. راځه قصه درته کوم. وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړه چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي، دا ولې جوړو؟ او تاسو مونږ لیدلي یو چې زمونږ بوتان هم جوړو؟ دوی نه، ما خو تاسو مونږ نه لیدلي، نو دا څنګه جوړ کړل او ولې هم جوړ کړل؟ دې کې څه فلسفه ده؟ وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی، او دا پکې د آخرې زمانې د پیغمبر پورا نقشه ده زمونږ په کتابونو کې. نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخرې زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی، د هغه نقشه لیدلې مو نه دی چې څوک دی، دا راته لیدلې نه دی، غایبانه د کتاب د نقشې نه دا بوت جوړ کړی دی. او دا ښي طرف ته به د هغه لومبی خلیفه او دا ګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به یې دویم خلیفه. او تاسو مونږ لیدلې نه یې، دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسې او دا بوتان هم جوړ کړي. زمارونو اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي؟ نقشه خو د هر چا دا دوه سپېمې او دا دوی سترګې دي او دوی غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده. نو چې لا لیدلې څوک نقشه کوم ځای جوړولی شي؟ خو که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله شي، یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شي، یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه. ټول خلک یو شان دي، چا سترګې غټې چا وړې، د چا پوزه غټه چا وړه، د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان، نور هغه نقش خو یو شی دی که. نو چې نالیدلې یو انسان د چا فوټو جوړی او بوت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دی، دا به پوره ذکر دی. د انچونو پته ده ماته چې دونه داسې پوزه ده. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ګورئ، دا د ځان هم درته نه ویم، الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. دا یو صفت ذکر کړی د نبی علیہ السلام او دا هغه د ملګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي، چې دا به د کافرو په حق کې سخت او د مسلمان په حق کې به نرمي، او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي. د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي، او دا صفت یې په تورات او په کزرع اخرج شطأه رسته یو بل مثال ورکوي. نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکانو کې، خو د شکل نقشې هم په کتابونو سابقه او کې شته. وی ما ته وی چې ته به لومبی خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه. یو مې دا د هغه نه واورېدل. وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یو ځل یو قافله کې شام ته تلو، په خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی. او دا دویمه ابن خلکان دا لومبی نقل کړی ده په وفیات العیان کې. وی چې شام ته تلم یو ځل، نو په شام کې ناستو یو سړی راغی، مونږ داسې قافله کې ناستو تجارتي. وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل، وی لل کتاب یې راواغېست، وی کتاب ته هم ګورې او ما ته هم ګورې. وی بیا ما ته راغی کېناستم، وی ما ته وی ستاسو نوم دی؟ ما چې زما خو پلانکي نوم دی. د چا زوی؟ د فلانکي. د کم قوم سره د تعلق دی؟ د فلانکي قوم بنو تیم او د قریشو. د کم ځای؟ د مکې. وی یاره یو کار وکړه، دا روند دې راته لږ وښایه. ایمې چې زما پرون څه کې زه روند چاته نه ښیم. وی زما پکې غرض دی، دا روند دې راته وښایه، دې کې مې غرض دی.
وی میں چی ضرور نخیم وی خلق وی جتا نا پیسه دیو خوایا وطا وی رون میں وطاو خواو نو زما پا دی رون یو تور داغ وی ما تا وی چی بس ما خپل کتاب وکت او تا دا لقشم یو کتلا تب دا آخر زمانی دا پیغمبر من بے خلیفه وی بس غلی شمان زمانہ تیرہ شو نو چکم وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی علیہ السلام دعوت ورکا چی ایمان روڑا نو حضرت نبی ابوبکر صدیق وتسوئی حضور پاک دعوت ورکا یو وتسوئی وی سیب بی تپوس در باندی زم ایمان دے بی تپوس خوستا دا پیغمبر او دلیل امرانتا وخان یو نخ دا دلیل دا دید پارا نا چکر یو خو ایمان روڑم او کده یو نخو نا روڑم نا ایمان میں روڑم اصل دلیل دے سنے وی حضور پاک راتا و فرمائے چه پا شام کے فلان کی پادری ستا پرون کم داخ قتل دا زمان دا پیغمبر ہیں دلیل وی ما و تعالی نو میں رونا گوری دا غیب و علم نلی چه پدیت خزان خبر کے دا معجزہ دا دیتا معجزہ وی معجزہ دیتا وی کہ دا پیغمبر دا خلینا یا دا لاس و دا سے کار خکارشی چه اقل پاگے کی کار نکای او دا عادتم خلافی دیتا معجزہ وی معجزہ چه کلا خدیو غواری نو کیگی چه خدیو نغواری نکیگی او دا غیب و علم ار وقت کی سری سر چه چاہتا دا علمینو ار وقتی یو علم چه سرشتنو اغار وقت غسر آغا علمی چه دی بیداری او سلیوان توب پینی او معجزہ چه خدای کلو غواری وی کلا چه خدیو نغواری نی دلتا خدیو غختا نو دا غیب و یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل دے کہ دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیل رک شوی دی پا بخاری شریف کے حدیث تے عمیل تے رک شوی او بنشتا پا سفر نو صحابہ کرام دا مانزه وخراغی وقت پا تیرے دو دے او بنشتا نو صحابہ ورغی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نگیلا اکلا ویدا عائشی تا ور عمیل تے رک شوی دی نو ویدا ابداہ نبی اس خلق عمیل پسے گرزی او اوبه نشتا من سره بسکو ټول خلق چاس اوبه من سره نه دی علاقه کې وبشتو نه مشکونو کېشتا نو عائشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او دې په دې تشی کې والم چې دا خلق دي سار کړي تا ولې میل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خو ودو ویل قیدیم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام براوي شي وی دې کې تیمم آیت نازل شو بیا خلق وی ابوبکر ستاسو نه خدای امت ته ډېر خیر رسول دی دا دا عائشین کامل نو گروک شوی او مون ورپسی گردیدونا نو دا آیت تیمون بنوی نازل شوی وی خیر پت عمل پسیو گردیدو پیدام نکو وی پکم اوخ چی بزس وریدم وی چی اوخم پاساو عمل دا اوخ لاندے پروت دی نپا علم دا غیب و مستقل دا پیغمبر علیہ السلام سروی نو دا عمل پتا بوتا لگی دا کبوتا نلگی دا خو بوتا پتا وکن یا بیا دا قرآن نازلی دو تس ضرورتو فارس بہت معلوم ہو بعض مسئلوں کے بخل کو تپوسو کہ نبی علیہ السلام بوی صبرو کے دا قرآن دا نازل دو انتظار بے کو کہ قرآن با نازل شو نو خلقو لبے خبر ورکو نو دا کم خبرو چی نبی علیہ السلام دا غیب ورکلی دی نو دا علم پا پوزیشن نی دا معجزے پا پوزیشن دی دیتا معجزہ وی معجزہ دا خدای پہ اختیار کی دا پیغمبر پہ اختیار کی نی کلا چی خدای غواری نو صادر شی چی ونو غواری نو صادر گی نوی اغا دا شام پادری جستا پا قرون کم داخ کا تلیو دقا زمان پیغمبر دلیل رو حضرت ابوبکر صدیق لخدای دیر بے برکتونا ورکڑی دیر بے برکتونا دمرا برکتونا او دا حضور بس فورا نبی علیہ السلام تا اعلان کئی دا اللہ رسولہ ابوبکر ستا شد ستا دی بس ستا غلام او دا ابوبکر جی سمرا مال دی دام تا تا وقف دمرا ملا او یو ځلې وی یو سیس کې پریشان یو ارمان مې چې هغه پورا نشو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب کو غنونو څه خبر نبی علیہ السلام چې سوې د ورکو ما ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړی څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې روباسي نو چې دقه سي نبی علیہ السلام د خپل جیب په زما جیب ته لاس ومنډي رانه نه غواړي چې راکا چې نه غواړي او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته روباسي دا ارمان مې پړل چې داسې وشي نو څه خبر دومره مینه محبت
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو. او پالکانو کې آزاد برایو زید ابن حارثه چې کوم پیغمبر علیه السلام په زویوالیم نیولې او ماشوم یې لري کړو هغه مسلمان شو. او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمان شو. ورو ورو پټ اسلام خوريږي پټ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کړ. او څنګه مسلمان شو؟ دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې. وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی، مرګري وسره دی. وی ما ته وی لک پیر باندې اوس کا. وی ما وته وی چې زه خو امانت ګرم او دا ګړې چیلې زمانه دي، دا ګړې چیلې د بل چا دي سه، نو زه خو پی در باندې نشم سکلی. وی خی او داسې ګړه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نی، هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو. ما ورته وی چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي، د پیو درک پکې نه لګي، بالکل هغې ته اجازت دی. د پیو والا خو نه ده چې مالک ته نقصان ورسي. نو یو اوچه ګړه مې والا راوسته نبی علیہ السلام ته. وی پیغمبر علیہ السلام د هغه اوچې ګړې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووهه او پتو یې لاس ووال، هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده اوس، دا هم د عقل نه بار خبره ده، دې ته معجزه وایي. کله چې خدای وغواړي د پیغمبر په اړه کې واچوي هغه کار وشي. غلان دې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پې وسکل، هغوی هم پې وسکل. دا مې په سترګو لیدله. او بیا هغه غلاس باندې لاس مبارک راښکل، نو چې څنګه مخکې وچه وه مقصې شوه. وی مالی د ایمان دعوت راکو. وی میں چې بالکل منم، ستا دلیل د پیغمبره مې ولید، معجزه د پیغمبره دلیل، ستا دلیل د پیغمبره مې ولید، بالکل در باندې ایمان راوړم. نو ما زه مسلمان شم، خدای پاک ایمان ور نصیب کړم. بره چت باندې رونو درې خوري دي، ځای شته که لاندې ځای چاته ني، نو بره چت باندې وخېږي، بره ځای شته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ دی وی یو علاقې ته تجارت ته تلم، بصرا یو علاقه وه. وی چې هغه علاقې ته لاړم نو وی هلته کې یو پادري د پخوانو کتابونو. وی تاسو کې د مکې څوک شته؟ نو ما ورته وی چې او زه د مکې یم. وی ښه یو خبره مې واوره. ما چې څه خبره ده؟ وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته؟ مې چې احمد خو نشته. وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی، محمد دی. وی محمد یم نوم دی او احمد یم نوم دی صلی الله علیه وسلم. رالم مکې ته تجارتي قافلو خو برود شپې ډېرې لګېدلې. وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پیښه. وی یاره ناشنا خو بله نشته، خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبره دعوه کړې ده. وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه. وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې مې لاس کېښود او خدای پاک ایمان رانصیب. بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبیدالله، او یې خوب مې ولید، 3 شپې پرله پسې مې خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي هغه رڼو کې. چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناست دی او علي پکې ناست دی او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او یې زه هم ورلم هغه رڼا کې کېناستم. وی دا خوب مې 3 شپې ولید. نو حضرت ابوبکر سره دوستانه وه، هغه له ورغه چې ما خو داسې خوب ولید. وی خوب دې ټیک لیدی دی، دا رڼا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ رڼا ده او ما او خدیجه او علي پکې ځان دننه کړی دی او تم پکې خدای را دننه کړی، راځه ملګری شه ایمان راوړه. نو یې زه ملګری شم، ایمان مې راوړه، مسلمان شم. بل یو صحابي دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص، او ما خوب ولید یو لوی خندق دی او کنده د اور دی پکې. نو پلار مې رالی او هغه خندق ته مې ورغورځوي او نبی علیہ السلام ولاړ دی، هغه مې ترې راکاږي. پلار مې ورغورځوي، نبی علیہ السلام مې ترې راکاږي. نو حضور پاک دی بوتلم ریخ کم دی. نو حضرت ابوبکر صدیق ته الوی وی داسې خوب مې ولید. وی نیکبخته مسلمان شه، دا خندق جهنم دی اور دی او پلار دی کافر دی، هغه دی ورغورځوي او نبی علیہ السلام دی بچ کوي. نو یې ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او وی
د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلی وه او پته ولګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوه هم کړې ده. نو ما ورو لېږه دی د بنو غفار قبیلې و چې ته لاړ شه او ماله معلومات واله. وی چې رور مې ده وی واپس راغی وی چېره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي. وی مې چې پوره خبر دی راونه ولېږه پخپله ځم. وی پخپله لاړم. وی چې لاړم یارېدم چې هسې نه دشمن دی په ګوتو ور نه شو. نو بیت الله لخوا به خلک راتل ناست و ماښام شو. نو حضرت علي راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ ده. وی کور ته یې بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه. نه هغه سوی او نه ما سوی یارېدم چې هسې نه را د نبي علیه السلام دشمن چې دی. وی سار بیا رالم بیت الله کې ناست و ماښام شو. وی بیا علي صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی ملاو شوی. مې چې نه وی راځه د نبی علیه السلام د قوم به د دې میلمنو خدمت کوم. وی بیا یې بوتلم ټولو مدد وکړې ښه دی چنده کې خدای مو بخښه ځکه کار زموږ جومات کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پرې ولګېد او نور هم پکې ډېر کار دی. نو پوره تعاون وکړې الحمدلله اوس په جومات بله صفونه مانځه ته برابر شو عارضي دره هم پکې اچولی دا ستاسو په تعاون باندې جوړ شو. موږ ولا عام چنده نه ده غوښتې ګورې. نو زما وروڼو وی ماښام بیا علي صاحب وایي چې دې میلمه ته خپل مراد نه دی پوره. ما وی نه وی راځه بویه تلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړو نه ما څه یارېدم. وی په درېیمه ورځ بیا ناستم وی بیا ماښام شو. نو علي صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته لا خپل مراد نه دی پوره. ما وی چې نه وی راځه وی ډوډۍ را باندې وخوړه. نو په درېیمه شپې رانه تپوس وکړو چې میلمه د کوم ځای او څه دې غرض دی چې درې شپې دلته پروت دی. وی مې چې زه خو د بنو غفار قبیلې څه له راغلې یاره یو تپوس ته نه کوم خو هسې نه چاته حالو نه وی او غوسه راته نه شي. علي صاحب راته وی وایه هل چاته نه وی وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم. وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونده ښه غږ مه کوه زه یې ملګري مه یارېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک را باندې شکیان نه شي. نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یارېدم چې غزار در باندې ونه کي نو زه به د متیازو په بانه کښېنم یا به د څپلی سمولو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پوه نه شي چې دی ملګری. وی په دغه چل یې نبي علیه السلام له ورسوله حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیه السلام په لاس باندې خدای ما تپوسونه وکړل معلومات مو واخېستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو. وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ اوس ناست یو. وی ما نبي علیه السلام وی چې ما ته لا د خدای له طرف نه حکم نه دی شوی ولا اعلان وی چې زه خو پې ورغلم ګوره یا پړه کې څونه یاره وه او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو. وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه یې کړم. حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دشمني درته پېښوي قافله به پسې په لاره ځي. وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړ بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیه السلام تر خلاص کړه. وی په درېیم ځل مې بیا چغه ووهله وی بیا نبي علیه السلام راته وی چې داسې وکړه چې د خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي. دا یو کس ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړي یو ډله نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین خپل نږدې قوم دې ویره الله د عذاب دا لومبې خو پټ تبلیغ 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیه السلام خپل قوم ویره علي صاحب ته وی داسې وکړه ډوډۍ وکړه او زما د قوم مشران راغونډ کړه
حضرت علی رضی اللہ عنہ ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم و د هغې 40 کسان مشران یې ټول راغونډ کړل او علي صاحب ورته وایي چې صاحب دا خو ټول د قوم مشران دي چې ډوډۍ وله کوم ما سره خو څه نشته وی تا سره څه دي وی 1 ساع غله ده 1 ساع 3.5 کیلو ته تقریبا او یو د چیلې یو روم پروت دی د لاس تالیچه او یو پیاله پیری وی بس الله و برکت واچي ډوډۍ وی 40 کسان هم راوستل وی یقین وکړه چې هغه 40 کسان ټول کېناستل نو د 3.5 کیلو څه شی دی غله او د چیلې د لاس غوښه به څونه وی ټول پې ماړه شو 40 کسان او یې شی پاتې شو وی بیا نبی علیہ السلام چې دا پې په ټولو وسکه وی هغه یو پیاله پې په ټولو مې ټولو اوسکل او بیا هم پکې پاتې شو وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې د ایمان دعوت ورکړي وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام تلو وی هغه پوه و نو هغه ګډې وډې خبرې شروع کړې نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکو او د حضور پاک عادت مبارک به دا چې چا به خبرې کولې دي به چپو چې خلک به خاموش شو نو خبره به شروع کړه نو هغه مجلس خاموشۍ ته پرې نه ښود یو شی لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کې کاکاجي چې ده پکې منځ کې د اسلام ایمان دعوت ورکړ درېیم دی مشر هم دی احترام هم کوي او لګیا دی نو هغه چپ کېږي نه خو چې څنګه خبرې خلاصې کړې نه ابولهب یو ځای چې ځو خلک یې پاسو ارو د خبرې موقع نبي علیه السلام ته پېښه نه شوه پس بیا پې دعوت وکړ بیا ابولهب ورسره دا چل وکړ په درېیم ځل بیا پې دعوت وکړ بیا راغونډ کړل ابولهب بیا هغسې خبرې شروع کړې چې پیغمبر علیه السلام ته موقع د خبرو میلو نه شي خو یو ځای لږ چپ شو نو زر پکې نبي علیه السلام منځ کې خبره ور دننه کړه ای ګورې زه ستاسو د قوم کس یم د چا ارواrie یم د چا د تره زوی یم د چا د ماما زوی یم ما ښه پېژنې ما له خدای یو ښکلي دین راکړی او دا هغه دین نه چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین او د دې بوتانو عبادت پرېږده دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړي د خیر او د شر مالک الله دی دا بوتان نه دي نه بچي مه غواړئ د دې بوتانو نه زامن مه غواړئ د دې نه شفا مه غواړئ د دې نه د ضرر دفع کېدل مه غواړئ د دې نه خیر مه غواړئ د دې نه بارانونه مه غواړئ دا هر څه چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی د الله او زه د خدای رسول یم زما پیغمبر یو منه دا پیغمبر یو دغه چې دا سمې درته ووایي وی د ټولو نه مخکې ابولهب غصه شو او بد یې ردې راته ووایي نبي علیه السلام ته چې دې ردې راغونډ کړل او 3 شپې د خلکو وخت یې ضایع کړ دا د پیغمبر علیه السلام سخته دشمني دې بدبخته کړې او بیا د صفا په غونډۍ نبي علیه السلام اعلان وکړ بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم درته کېږي اوس کولاو اعلان شروع کړه مخکې خو پټو نو نبی علیہ السلام د صفا غونډۍ ته وخت او ټول خلک یې راوبلل ټول راشه او خلکو ته یا صباحا دا هغه وخت کې دا اواز کېږي چې د خطرې اعلان نو ټول خلک کېناستل او چې څوک په خپله نه شو راتلی نوکر یې راولې ځکه د نبي علیہ السلام خو خلکو ډېر قدر کو ډېر عزت او ډېر احترام به یې کو چې څه چل خو دی نو ټول خلک راغلل د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی نو نبی علیہ السلام ورته عجیبه خبره کوي وی لبستو فیکم عمرا تاسو کې ما 40 کاله تېر کړي څه د پاسه نو کې تاسو د څنګه مونته ما نو ټول په یو جبه آواز ورکوي وجدناک صادقا و امینا ته مونږ رښتونی او امانتګر مونته وی یو خبره درته دویمه کوم زه درته ویم چې د دې غونډۍ نه شاته یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي سره دی چې تاسو وینئ چې نشته زما خبره ومنئ هغې ورته یو بلکل منو په مونږ لښکر راتلی نه شو مونږ یې نه نشته بیا ولې منئ وی تا چې ته ضرور نه دی ویلی وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب انی لکم نذیر انی لکم بین یدی عذاب انی نذیر لکم بین یدی عذاب زه ستاسو له الله د لوی عذاب نه مخکې یو یروونکی راغلی دا شعر یې بند کړه څه مصیبت ته جوړ کړی موبایل خلک بند ساتي دې ما د ټنګار کېږي باجرې پې لګولې جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوي خیر دی هېر شوی به غریب د انسان دی هېرېږي د بندر نه چل به نه ورځي خیر دی بعضې وخت په انسان حیبت راشي نو چل ته هېر شي بل چاله یې ورکړه بیا دله بل
خیر دی انسان دی ګوره دا غلطي در چا نه کېږي انسان نه غلطي کېږي ما ته متوجه شي مصیبت خو دې موبایل کنه اوس هم چاته هلته بیټه کې وي ما دوستان راغلي ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی هر چا سره لاس کې موبایل موږ سره په خپله موبایلونه دي هر چا سره لوی غم جوړتې جوړ دی نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعد وخت په سړي هیبت راشي خیر انسان زه مېلمه وی بهر کې خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ لومبی ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره ورته وکړه تبا لک لهذا دا خدای داسې که مونږ دې له بللي الله قرآن شریف کې په نبی علیه السلام خپه شو آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب خدای دې ابولهب هلاک کړي د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا رسواني نه کوي او دې ظالم نور ظلم سونه وکړ هغه د قوم له چې دعوت ورکو دې پکې روکاوټ شو کلي له چې دعوت ورکو دې روکاوټ شو نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو کې دن وې یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وې بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته یې خپل لونه پرېښودل دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم دا یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی دی راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشله او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مبتو کړې سپیره نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه دله ننوته ویې خدای دې په سپي وخوره نو چې دې لاړ نو پلار ته یې الوې نو پلار یې په رپېدو شو ای بچې دا خیره خو قبوله ده مونږ خو سره لږ زیاتې وکړو لوڼه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دې مو کړو اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېدل نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک وو هغوی ورته وي تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ ویې ولې وایي دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې ویې بچې تا ته خو خیرم شوې ده څوک ترې نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته یې وویې وایي زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته ویې صاحب مونږ به حفاظت کوو ولې یېرېږي خو که درندګان راځي نو په مونږ به راځي مونږ سره تورې شته مونږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وایي نه زه په دې زوی یېرېږم هغه خیری پاړه کې به خو چاته یې غږ نه کوم نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسه یې زوی له کمبلې او تولې برابر دوی بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپېو چې ټولو ته ښکاري چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دي اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بونیي او نیغ ځي نقه د ابولهب زوی عتبه له ورورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دی راویښ شو ده چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مرۍ نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شي نو خدای دې خوا مخالفین و مخالفت هم شروع کړ او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې مرا داخل کړل نو ګورې وروڼو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورخه دې له نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابو ډېر محنتونه ورته کړي دي نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایم دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي خدای د حضور پاک دعا وکړئ چې د حضور نبي علیه السلام د خپل دین خدای زمونږ نصیب کړي زمونږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لالا بیمار دعا ورته وکړي نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي